د کندهار سپین بولدک چمن لار د جمعې په ورځ د دواړو غاړو د مسافرو د پلي تګ راتګ او موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي دغه پریکړه پرون د افغانستان او پاکستان د کمیسارانو ترمنځ په صفري نقطه کې تر یوې ناستې وروسته شوې. د احمدي په وینا د جمعې ورځ له سهار 9 بجو څخه د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو تګ راتګ پیل شوی او د پاکستاني لوري لخوا ژمنه شوې چې لار به په دایمي ډول پرانیستې وي. دغه لار شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شو او یوازې په وقفه‌ای ډول پرانیستل کېدله. شل ورځې مخکې د دغه لارې په دواړو غاړو کې د ایثار مسافرو تر پاڅون وروسته د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ 4 ساعته جګړه وشوه چې پکې د افغانستان خواته 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د کندهار سپین بولدک چمن لار د جمعې په ورځ د دواړو غاړو د مسافرو د پلي تګ راتګ او موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي دغه پریکړه پرون د افغانستان او پاکستان د کمیسارانو ترمنځ په صفري نقطه کې تر یوې ناستې وروسته شوې. د احمدي په وینا د جمعې ورځ له سهار 9 بجو څخه د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو تګ راتګ پیل شوی او د پاکستاني لوري لخوا ژمنه شوې چې لار به په دایمي ډول پرانیستې وي. دغه لار شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شو او یوازې په وقفه‌ای ډول پرانیستل کېدله. شل ورځې مخکې د دغه لارې په دواړو غاړو کې د ایثار مسافرو تر پاڅون وروسته د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ 4 ساعته جګړه وشوه چې پکې د افغانستان خواته 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول.